بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو او لیدونکو. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. بیا هم د 12م صنف د کیمیا د درسونو په لړۍ په اضافه درسونو دوهم درس دی چې موږ او تاسو نن پر محاسبوي کیمیا څه ناڅه بحث کوو چې ځینې محاسبي او اکثریت شاګردان په دغه موضوعاتو کې ډېرې ستونزې لري. همدا درس د پای تعقیب کوي چې تاسو ښه پوه شئ. نو راځو اول محاسبوي کیمیا تعریفوو. محاسبوي کیمیا هغه کیمیا ده چې د تعامل کوونکو او محصول موادو د موادو مقدار محاسبه کړي، یا د دغې کیمیا په وسیله موږ د تعامل کوونکو او محصول موادو د مقدار تعیین کوو چې څومره مواد په دغه تعامل کې په مصرف رسیدلی دي. همدغه محاسبه کول یا تعیین کول د محاسبوي کیمیا کار دی. خو اصلا د محاسبې درې ډوله محاسبې دي که ستاسو پام وي. ځینې وختونه چې موږ تاسو ته راکړي وي حجمي محاسبې، موږ څه پوهېږو چې دغه محاسبه حجمي ده. ډېر وخت هلته بحث د لیټر سوی، یعنې لیټر په لیټر راکړل سوي. موږ ته وایي چې دونه لیټره دا مواد یو ځای سوي دي، دونه څو لیټره دا مواد به لاسته راکړي. یعنی خبره د لیټر که حجم و، حجمي محاسبه و، هلته لیټر کاریږي. بل که چیرې وزني محاسبه و، بیا موږ څنګه پوهېږو؟ خبره د ګرام وي، وایي دونه ګرامه په ګرام وي، یا موږ ته وایي دونه ګرامه دا مواد د دې موادو سره تعامل کوي، دونه ګرامه دا مواد لاسته راکوي. که دا موضوعات د ګرام موضوعات شروع و، پوه سه چې دا محاسبه وزني محاسبه ده. همداسې که چیرې هم د لیټر او هم ګرام بحث وي، چې مثال که دونه لیټره د یو مادې د دونه سره یو ځای سي، څو ګرامه مواد تشکیلوي، یا دونه ګرامه مواد د دې مادې سره یو ځای سي، دونه څو لیټره دا مواد تشکیلوي. که د لیټرو د ګرام بحث هغه حجمي او وزني محاسبې دواړه مشترکې دي. اوس نو د داسې سوالو د حل لپاره موږ څه پکار ده؟ څه باید په اول قدم کې وکړو؟ اول قدم کې باید ته د نوموړي موادو معادله ولیکې. که تا ته وایي چې دونه ګرامه دا مواد د دونه ګرامه دا مواد سره یو ځای کېږي، دونه دا مواد جوړوي، تاسو دا محاسبه کې اول به ته معادله لیکې. دوم قدم کې به معادله توازن کوې. که په دا ځای کې معادله توازن نسي، هیڅکله زموږ ستاسو سوال صحیح کېږي نه. کله چې د معادله توازن کړه، معادله دې ولیکل، وروسته که د ګرام څخه یادونه سوې وه چې مثال دونه ګرامه دا مواد یو ځای کېږي، دونه دا مواد تشکیلوي، که د ګرام څخه یادونه سوې وه، باید تاسو په هغه مالیکول یا هغه اټوم مالیکولي کتلې باید ولیکئ. اوس مثال تا ته وایي د اوبو د تشکیل لپاره ته باید اول د واره د اوبو دونه ګرامه یاد سوي، باید د اوبو کتله پیدا کړي. که درته وایي چې د اوبو دونه لیټره حجم دی، بیا به که حجم بحث سوی، بیا به د یوه مول پر ځای همیشه تاسو 22.4 لیټر ږدئ، ځکه چې دا د رسټیپي شرایطو لاندې د یوه مول مادې د حجم اندازه ده. که په دا موضوعاتو دقیق نه یاست پوه سوي، راسئ مثالونو تعقیب کړئ، انشاءالله پوهیږئ. د مثال په توګه موږ ته وایي د اوبو د تشکیل لپاره که زه وغواړم اوبه جوړې کړم، د 50 لیټره هایدروجن لپاره څو لیټره اکسیجن ضروري دی. تاسو اول قدم کې دلته فکر وکئ چې دا حجمي محاسبه ده، ځکه هلته یې موږ ته ویلي چې د دونه لیټره دپاره څو لیټره پلانکی ضروري دی، یعنې خبره د لیټر ده. نو اوس به اول به موږ د دې معادله لیکو. نو اول به ته راولاړېږې، د اوبو معادله به لیکې. د اوبو معادله چې موږ تاسې لیکو، موږ تاسو داسې وایو چې هایدروجن جمع اکسیجن دا مساوي کېږي په H2O اوبو سره. همدا معادله به اول لیکې. په دوم قدم کې به همدغه معادله توازن کوې. اوس ګورئ، 2 اټوم هایدروجن دی، دې خوا ته هم 2 دی، اکسیجن 2 دی، دې خوا ته 1 دی. موږ تاسو پر توازن کې په غیر عضوي کیمیا 10م صنف کې بشپړ بحث کړی دی. په معادلو کې هلته تاسو ډېرې زده کړي دی. خو اوس چې موږ وایو چې دا 2 اټومه دی، دا 2 دی، دلته 1 دی، موږ نسو کوی دلته 2 ورکړو. توازن چې کوي باید د ګرد مرکب یا عنصر چپا طرف ته ولیکل سي. که څه هم په دې سره هایدروجن 4 سو، اکسیجن هم 2 سو، خو هایدروجن راسه ډېر سو او دلته هم چپا طرف ته 2 ورکو، هایدروجن مو هم 4 کوي.
اوس 2 څلور اټوم هایدروجن 2 څلور اټوم هایدروجن 2 اټوم اکسیجن که ته دا خو یو دی دا 2 د تم ضربیږي د تم 2 اټوم اکسیجن معادله توازن سوه. اوس تاسو دلته ما یو خبره کړې وه که چیرې معادله ولیکل سوله توازن سوله وروسته لیټر راکړل سوی حجم راکړل سوی دی که ګرام راکړل سوی دی بلکې حجم راکړل سوی دی باید تاسو د 1 مول پر ځای څومره اندازه ولیکئ 22.4 لیټره. اوس زه څنګه وام اصلا 1 مول تاسو پوهیږئ چې 1 مول څونه دی. اوس ماته وایي دلته تشکیل سوي اجزاوې څوک دي وایي د اوبو د تشکیل لپاره د 50 لیټر هایدروجن لپاره 2 لیټر اکسیجن ضروري دی. معنا دلته یو د هایدروجن باس دی او بل د اکسیجن باس دی دغو دوو باس دی. اوس موږ اول سټنډر شکل ګورو. سټنډر شکل څه معنا ځوانانو د 1 مول دا ته وایي دا د 1 مول دی. که رستا طرف ته عدد لري هغه د مول په تعداد کې کم ډیرش نه راولي رستا طرف ته دا زما چپه لاسي دا چپه دا رستا همدا رستا طرف ته که چپه طرف ته درلودی دا معنا لري لکه دی چې 2 موله یې موږ ول د 1 مول پر ځای 22.4 لیټر ایږدو. دا چې دی چپه طرف ته 2 لري دا ورضربوو یعنی 2 ضرب 22.4 لیټره دا خو د 1 مول پر ځای و د ده څومره حجم دی دی خپله 1 مول دی 22.4 لیټره دی. نو اوس موږ څه ورته وایو د اوبو د جوړښت دپاره که 2 لیټر هایدروجن وي که دا موږ نسبت فرض کو دا د دا سره ځي 2 په 1 کېږي 2 لیټر هایدروجن وي 1 لیټر اکسیجن به ضروري یا داسې هم ویلی سو د 2 ضرب 22 د 2 ضرب 22.4 لیټره 2 یعنی 2 واره دی د دغه نه لیټره دپاره 2 لیټره اکسیجن ضروري دی 22.4 لیټره. اوس موږ څه وایو د 50 لیټره هایدروجن لپاره 2 لیټره اکسیجن ضروري دی. پام دی تاسو به ولې معادله اول خپله لیکئ تر څو تاسو دا سټنډر حالت معلوم کړئ چې 1 مول دا دی که چپه طرف ته عدد درلودی هغه ورضربیږي. اوس 2 واره دی 1 وارې به دی که دا مثال 10 دا به 50 وي که دا 100 دا به 50 وي هغه اکسیجن لیټرونه به د ده نیمه ځکه دا موږ ته رامعلومیږي د همدغه ځای سره رامعلومیږي. الان داسې هم لیکای سو 2 په نسبت د 1 دی دا سره اختصاریږي یعنی که دی 2 لیټر دی به 1 وي که دی 4 دی به 2 اوس هم رامعلومیږي. اوس موږ ویلی سو دی باید 25 لیټره راوځي ځکه که دی 50 هغه به 25 خو بیا هم چې موږ دا سوال حلوو په داسې شان حلوو اکس یعنی د اکسیجن اندازه به معلوم مساوي سي دی و دی ضربیږي پر ده تقسیمیږي یعنی 50 ضرب 22.4 لیټره همداسې تقسیم دا 50 لیټره دی 50 لیټره ضرب 22.4 لیټره تقسیم پر 2 ضرب 22.4 لیټره دا 1 لیټر به د دې سره ولاړ سي 2.4 به هم د ده سره ولاړ سي 50 پر 2 تقسیموو 50 چې پر 2 تقسیم کې 25 لیټره اکسیجن ضروري دی. راځو یو بل مثال ته چې تر څو تاسو نورم ښه پوه سئ وایي 2 ګرامه کلسیم به د اکسیجن سره تعامل وکړي تر څو 100 ګرامه کلسیم اکساید جوړ کړي. اول تاسو ماته وایي دا حجمي محاسبه ده که وزني محاسبه. آفرین دا وزني محاسبه ده ځکه د ګرام بحث شروع دی. نو که حجمي محاسبه یي که وزني محاسبه یي که دواړه یي موږ تاسو باید اول معادله ولیکو. نو راځو اول د کلسیم و اکسیجن معادله لیکم کلسیم جمع اکسیجن په نتیجه کې کلسیم اکساید جوړوي. دوم قدم کې راځم دا معادله توازن کوم. کلسیم 1 اټوم دی دې خواته هم 1 دی اکسیجن 2 دی دې خواته 1 دی چپه طرف ته 2 ورکو په دې سره کلسیم هم 2 اکسیجن هم 2 خو دلته هم کلسیم ته 2 ورکو. دا سټنډر حالت دی. تاسو ته یو خبره ما کړې وه موږ تاسو ویلي وه که چیرې یعنی باس اوس د چا او چا شروع دی یو د کلسیم دی بل د کلسیم اکساید دی یعنی یو کلسیم باید موږ په نظر کې ونیسو او بل کلسیم اکساید په بل شي کار نه لرو. نو اول راځم
که چیرې تاسو ته بیا ما ویلي وه که ګرام درکړل سوی و باید ته دا مرکب یا اټوم کتله ولیکې. اوس مثال زه وایم دلته ماته څو راکړل سوي دي 2 لیکم ضرب د کلسیم کتله لیکم. کلسیم کتلې یا تاسو ته په سوال کې درکوي یا که ستاسو لسم سیم کې په یاد وي ځینې مشهورې کتلې لیکل سوي دي چې تاسو یې باید حفظ کړي د دا مشهورو عناصرو لکه کلسیم، هایدروجن، سلفر. اوس د کلسیم کتله زموږ څه باید زده یي 40. که ته استاد د اکسیجن نه ولې نه راباسې دلته اکسیجن ته ضرورت نشته په سوال کې نه دی یادواري سوی. ما سې ویلي دي چې د اکسیجن سره تعامل وکړي 2 ګرامه دی جوړوي. تاسو وایي معلوم کړئ چې 100 ګرامه کلسیم به د ده سره یو ځای تر څو 100 ګرامو کلسیم اکساید جوړ کړي. نو دلته موږ تاسو اصلا یوه خبره د کلسیم ده یوه د کلسیم اکساید ده. نو موږ تاسو چې دا سره پیدا کوو یو وارې د دې اصلي اندازه راباسو. اصلي اندازه 2 ضرب 40 باره څو کېږي 80 ګرامه. څه معنی که 80 ګرامه کلسیم وي راځو څو ګرامه کلسیم اکساید به جوړ کړي. د دم ګرامونه غواړي نو باید د ده کتله راوباسو. 2 لرو د ده کتلې موږ څنګه راایستلې دا عنصر د اټومو شمېر اوس د دا اټوم یو دی ضرب د ده کتله 40 ده. بیا جمع د بل عنصر اټومونه یو دی د اکسیجن کتله 14 ده. اوس که دا سره ساده کو 2 لرو یو 40 هغه 40 او 2 ضرب 14 دا یې هم څو دا یې هم یو ضرب 14 بیرته څو کېږي 14 کېږي. همدا چې سره جمع کو دا یې 2 دا 55 کېږي. 55 چې په 2 کې ضرب کو 112 ګرامه کېږي. څه معنا یعنی که چیرې 80 ګرامه کلسیم وي 112 ګرامه کلسیم اکساید به لاسته راکوي. کیدای شي څه دا پوښتنه پیدا شوي چې استاذه تا ولې د کلسیم اکساید ګرامونه محاسبه کړه ولې اکسیجن نه ورسره محاسبه کوې؟ بیا هم درته وایم ټارګټ سوي کلسیم اکساید دی هغه ته موږ نه ګورو. نو اوس هم راځمه دا خبره داسې کوم د 80 ګرامه کلسیم لپاره که 80 ګرامه کلسیم وي 112 ګرامه کلسیم اکساید جوړیږي. اوس څه وایم د 100 ګرامه کلسیم اکساید دپاره څو ګرامه کلسیم ضروري دی؟ پام دی ټول په تناسب حلیږي. همدا 2 ضربیږي دا یو چې معلوم دی یو نه معلوم دی پر هغه تقسیمیږي. ایکس به مساوي سي 80 ضرب 100 تقسیم پر 112 هلته بیرته ګرام پاته کېږي. تاسو خبر یاست دا هم ګرام واحد لري هغه هم ګرام دی دا هم د ګرام واحد لري. که اختصاروو اختصار هم کېږي دا و 2 ته همداسې 15 دا یې 12 دا یې 55 دا و 2 ته 40 بیا هم اختصاریږي و 2 ته دا و 2 ته څو کېږي دا یې 2 دا یې 28 همدا و 2 ته 60 یعنی در عمله چې اختصاریږي و 4 ته اختصاریږي دا 4 و 28 4 ته چې اختصار سي 4 و 28 همدا 4 ته چې اختصار سي 15 که نه پوهېږي همدا په دې کې ضربیږي بالاخره پر 2 تقسیمیږي. همدا 15 ضرب 100 دا 1500 کېږي یو ګرام د ګرام سره ځي یو ګرام پاتېږي. همداسې پاته څوک سو تقسیم یې 1500 چې پر 2 تقسیم کوي هر څومره چې ورسېده همدغه د ده ګرامونه دي چې د 100 ګرامه دپاره به بیا دومره کلسیم ضروري او اړین وي. که تقسیموای سي تاسو په عادي تقسیم هم کولی سئ چې داسې تقسیم کړئ 1500 دلته ولیکئ پر 2 تقسیم کړئ خپل تقسیم ته ادامه ورکړئ چې مثال 49 یو پاته سو دا به لس سي بیا یو ورکو دا یم یو هغه بیا مثال 3 پاته سوله داسې ادامه صفر هلته اشاریه یې ښووای سئ همدې سوه 4 کفایت کوي یعنی 1.4 ګرامه به بیا د 100 ګرامه دپاره ضروري. که د 80 ګرامه دپاره 112 وي نو د 100 ګرامه دپاره به 1.4 ګرامه داسې یو څه نور هم موجود وي. په دې کې داسې پوه سوي یاست خو بعضې مثالونه بیا داسې چې هم حجمي هم وزني ولکه دا معادله وایي څو ګرامه سوډیم به د نایتریک اسید سره تعامل وکړي تر څو 20 لیټره هایدروجن آزاد شي. د دې دپاره چې موږ تاسو همدا محاسبې کوو
چې څو لیټر هایدروجن دا به اول معادله لیکي. موږ تاسو سوډیم لرو د نایتریک اسید سره تعامل کوي، دا د نایتریک اسید سره په نتیجه کې سوډیم نایتریت په نامه مالګه جوړوي او جمع هایدروجن آزادوي. اول باید معادله ولیکل سي، دوم باید توازن سي. راځو یو سوډیم یو هایدروجن دلته 2 دی، نو باید دلته هم 2 کو. د دې 2 کولو دپاره هایدروجن 200، نایتروجن هم 200، اکسیجن 400. نو بالاخره دلته موږ مجبور یو چې دلته هم 2 ورکو. په دې سره دلته هم باید سوډیم ته 2 ورکو، ځکه اوس 2 سوډیم دې خواته هم 2 سوډیم، 2 هایدروجن خواته هم 2 هایدروجن، 2 نایتروجن دا 2 دې ته موږ ضربیږي 2، 4 اکسیجن دا دې ته موږ ضربیږي 4 اکسیجن. همدا معادله توازن سوه. دوم کدان کې به ټارګټ سوي اټومونه ګورئ. ټارګټ سوي وایي څو ګرامه سوډیم به د دغه نایتریک اسید سره تعامل وکړي تر څو 100 لیټر هایدروجن، یعنی خبره پر سوډیم او هایدروجن راګرځي. نو موږ هم باید ټارګټ سوډیم او هایدروجن کو. نو زه راځم او بله خبره دلته د ویل سوي د ګرام خبره ده. څو ګرامه سوډیم به یو ځای سي تر څو 100 لیټر هایدروجن، یعنی دلته د لیټر خبره ده، دلته د ګرام خبره ده. که د ګرام خبره باید د کتله پیدا کو، که د لیټر خبره باید د حجم د 1 مول پر اندازه هغه 22.4 ولیکو. که جلا وي خو جلا کو، که یو ځای بیا نو د یوه کتله جلا محاسبه کو، د کتله جلا. نو راځم سوډیم 2 د کتله باید ستاسو حفظ وي چې 23 ده، 2 ضرب 23 د کتله 40 ګرامه ده. که چیرې 40 ګرامه سوډیم د نایتریک اسید سره تعامل وکړي 1 مول هایدروجن آزادوي. د 1 مول هایدروجن حجم د رستیفي شرایطو لاندې 22.4 لیټره دی. که ته ورته استاد دلته د کتله راوایسته، دلته بیا دایش دی، خو دلته ماته ویل سوي چې څو ګرامه دی به د 100 لیټر هایدروجن د آزادولو لپاره ضروري. دلته د لیټر خبره سوې ده، نو زه د 1 مول پر ځای دا قیمت لیکم، مخکې مې یادونه درته کړې. دلته د ګرام خبره سوې ده، زه باید د کتله محاسبه کړم. نو اوس څه ورته وایم؟ اوس ورته وایم چې یو سوډیم دی او بل هم هایدروجن دی. نو اوس داسې ورته وایم چې د 40 ګرامه سوډیم لپاره 22.4 لیټر هایدروجن آزادیږي. نو که 100 لیټر هایدروجن آزاد سي څو ګرامه سوډیم غواړي؟ عین تناسب دی او محاسبه ده. اکس به مساوي سي دی 2 ضربه 2 دی ضربه 2، یعنی 40 ګرامه ضرب 100 لیټره تقسیم پر 22.4 لیټره. په همدې سره به موږ تاسو لیټر د لیټر سره ولاړ سي. تاسو کولی سئ دی 2 ضرب کړي او پر دغه تقسیم کړي. که هر قیمت راووتی هماغه د دوی د ګرامو اندازه ده. کولی سي یو ځل اختصار کړي، د اختصار څخه وروسته دی 2 ضربولی سي، یعنی 2 شپږ 12 کېږي، یو د محاصل 2 څلور 8 یو محاصلو دا یې 9، 2 شپږ 12 یو د محاصل 2 څلور 8 یو محاصلو دا یې 9، یو صفر لرو دا یې 920 ګرامه تقسیم پر 22.4 لیټره. هم بالا کولی سي چې تقسیم کړي، هر څو چې راوتی همدغه لیټر خو د لیټر سره تللی و، ساده ګرام پاتېږي. 920 ګرامه پر 22.4 تقسیم کړي، هر څو چې راوتی نو هغه قیمت به د 100 لیټره دپاره به د سوډیم د ګرامو اندازه وي. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. تر بیا چې حاضرېږو ښې چارې ولرئ.